بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي شپږمې برنامې ته ښه راغلاست. په تېره برنامه کې موږ تاسو د تودوخې د انتقال او لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونو په اړه باندې موږ تاسو خبرې وکړلې. موږ تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه تعریف کړل. وویل چې هغه جسمونه چې د اوبو په سر باندې لامبو وهي ګرځي، هغوی ته موږ تاسو لامبو وهونکي جسمونه وایو. ولې داسې کار کوي؟ ځکه چې د هغه کثافت له اوبو څخه څه رقم دی؟ کم دی. او که چیرې د اوبو څخه کثافت د یو جسم زیات شي، نو په هغه صورت کې جسم څه رقم کی؟ په اوبو کې ډوبیږي. هغوی ته موږ تاسو غیر لامبو وهونکي جسمونه وایو. موږ تاسو دا هم ولوستل چې د اوبو کثافت په 4 سانتي ګراد تودوخه کې څومره وه؟ 1 ګرام پر ملي لیټر و. که چیرې د یو جسم کثافت له دې څخه ټیټ شو، هغوی ته موږ تاسو غیر لامبو وهونکي جسمونه وایو. او که چیرې کثافت له دو څخه کم و، هغوی ته موږ تاسو لامبو وهونکي جسمونه وویل. او همدارنګه د تودوخې انتقال مو ویل. تودوخې انتقال موږ تاسو داسې تعریف کړو چې د یو جسم په واسطه د تودوخې لیږدولو ته څه شی وایي؟ د تودوخې انتقال وایي. او د تودوخې د انتقال له نظره موږ تاسو جسمونه په دوه برخو ویشل، چې هادي جسمونه او غیر هادي جسمونه. بیا هم داسې تعریف کړل چې هادي جسمونه هغه جسمونه دي چې هغه تودوخه له ځان څخه تیروي، لکه فلزونه. او غیر هادي جسمونه هغه جسمونه دي چې هغه تودوخه له ځان څخه نه تیروي. او د تودوخې د انتقال طریقې مو هم ولوستلې. وویل چې تودوخه په 3 طریقو سره څه رقم کیږي؟ انتقالیږي. لومړی طریقه مو د تشعشع طریقه ویلې، چې په دې کې تودوخه انتقالیږي پرته له مادي محیط څخه، لکه د لمر وړانګې چې مځکې ته رارسیږي. دویمه طریقه مو د هدایت طریقه ولوستله، چې په دې کې تودوخه انتقالیږي ولې د ذرو له انتقال څخه پرته، لکه په جامد جسمونو یعنې فلزونو کې دا کار سر ته رسي. او دریمه طریقه مو چې ولوستل هغه د جریان طریقه وه. د جریان په طریقه کې مو داسې ولوستل چې عملا د یوې مادې ذرې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او تودوخه هم له ځان سره څه رقم کوي؟ انتقالوي. همدغه ته جریان او یا هم د کانویکشن طریقه وایي، چې دا په ګازونو او مایعاتو کې شتون لري. ښه ګران دوستانو، په نننۍ برنامه کې موږ تاسو د اووم ټولګي دویم فصل شروع کوو. دویم فصل چې دی ګران دوستانو د مادې ډولونه دي. ماده په څو ډوله ده؟ یا خو د مادې فیزیکي حالت، بل د مادې ډولونه دي. مادې فیزیکي حالت موږ تاسو ولوستل. خو مخکې له دې څخه چې درس شروع شو ګران دوستانو، تاسو قلم او کتابچه را واخلئ او کوم شیان چې تشریح کوم هغه تاسو له ځان سره نوټ ونیسئ، ځکه اکثریت شیان چې تشریح کوم هغه کیدای شي په کتاب کې مو نه وي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو سره د کتاب مو تر څنګ ایښی وي، باید قلم او کتابچه هم در سره وي، تر څو هغه مهم ټکي سره کم کړئ، د ځان سره یادداشت کړئ او په آینده کې له مشکل سره مخ نه شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي دویم څپرکی چې دی د مادې ډولونه راوړي دي، چې ماده په څو ډوله پیدا کیږي. لومړی چې دی مخلوطونه دي ګران دوستانو. مخلوطونه څه ته وایي؟ وایي د دوو او یا هم څو ډوله موادو یو ځای کېدل په دې شرط چې د دوی ترمنځ تعامل سر ته ونه رسي. یعنې په دې معنی هغه خپل لومړني خواص رقم کو وساتي. که خپل لومړني خواص ونه ساتي، هغوی ته موږ تاسو مخلوط نشي ویلی. نو ګرانو زده کوونکو، مخلوط موږ تاسو داسې تعریفوو چې د دوو او یا هم له دوو څخه د زیاتو موادو یو ځای کېدل په دې شرط چې د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل سر ته ونه رسي. یعنې په دې معنی هغه مواد خپل خواص له ځانه سره وساتي، یعنې خپل خاصیت له لاسه ورنه کا. که موږ تاسو وغواړو هغه مواد بیرته سره کم کوو، بیلولی شو. نو مخلوط ګرانو زده کوونکو موږ تاسو داسې تعریف کړو چې د دوو او یا هم له دوو څخه د زیاتو موادو، مختلفو موادو یو ځای کېدل په دې شرط چې د دوی ترمنځ کیمیاوي مخامخ کېدنه سر ته ونه رسي، یا هم په دې شرط چې دوی هغه خپل خواص چې دي په اول کې هغه وروسته له یو ځای کېدو څخه له لاسه ورنه کا. یو ښه مثال لکه د کشمش او نخودو مخلوط دی ګران دوستانو. دا چې کله موږ تاسو سره یو ځای کوو، نو هغه کشمش او نخود خپل خاصیت د لاسه نه ورکوي. اوس هم چې موږ تاسو کوم مخلوط رامنځته کړی، هماغه کشمش او هماغه نخود دي، یعنې دوی خپل خاصیت له لاسه نه ورکوي. نو په مخلوطونو کې هغه مهم شرط دغه دی چې په مخلوط کې باید مواد خپل لومړني خواص رقم کوي، هغه له ځانه سره ساتي، له لاسه یې نه ورکوي. که چیرې دوی خپل لومړني خواص له لاسه ورکړل، نو همغو ته بیا موږ تاسو مخلوط نشي ویلی، هغو ته موږ تاسو بیا کیمیاوي
عملیه وایو. نو د کیمیاوي عملیې او مخلوط ترمنځ یوازینی فرق همدا دی چې په مخلوطونو کې هغه مواد خپل خواص ساتي. کولی شو بیرته په فزیکي مختلفو لارو باندې هغه سره کم کړو له بل څخه جدا کړو. موږ تاسو کولی شو هغه سره کم کړو بیرته جدا کولی هم شو. نو د مخلوط تعریف ګران زده کوونکو تاسو زده کړله، خو شرط به دا وي، دا شرط په نظر کې ورسره ونیسئ، شرط به دا وي چې د دوی ترمنځ تعامل سر ته ونه رسي، په دې معنا چې دوی خپل اولین خواص له ځانه سره وساتي. که دا خواص له لاسته ورکړل نو همغو ته موږ تاسو مخلوط نشو ویلی. ګرانو زده کوونکو مخلوطونه معمولا په 9 ډوله دي. ما تاسو ته یو سلاید راوړی، په هغه کې مې درته تشریح کړي. تاسو سلاید ته وګورئ. د مخلوطونو ډولونه دي او مثالونه دي. لومړی چې دی ګرانو دوستانو په جامد کې د جامد مخلوط، یعنی په دو معنا چې جامده ماده په جامده کې سره کم شده مخلوط شوې ده. مثال چې دی کشمش په نخودو کې دي، دا د جامد په جامد کې مثال ده. دوهم چې دی ګرانو دوستانو د جامد په مایع کې مخلوط، یعنی څه معنا جامده ماده په مایع کې سره کم شوې ده، حل شوې یا هم مخلوط شوې ده. لکه مالګه په اوبو کې، مالګه چې د خپله جامده ده چې کله په اوبو کې حل کړو همدغو ته موږ تاسو جامد په مایع کې محلول وایو. دریم چې دی ګرانو زده کوونکو جامد په ګاز کې دی. څه معنا یعنی جامده ماده په ګاز کې سره کم شوې ده، مخلوط شوې یا هم حل شوې ده. لکه د خاورو او ګرد ذرات په څه شي کې؟ په هوا کې. د خاورو او ګرد ذرات چې ده جامد دي او په هوا کې هوا خپله څه شی ده؟ ګاز ده. نو د دوی مخلوط ته جامد په ګاز کې څه شی وایي؟ مخلوط وایي. څلورم ډول چې دی ګرانو زده کوونکو مایع په جامد کې دی. څه معنا یعنی یوه مایع ماده راغلې په جامد کې سره کم شوې ده، حل شوې او یا هم مخلوط شوې ده. یو ښه مثال چې دی اوبه په نیل توتیات کې. نیل توتیات چې دا یوه ماده ده چې آبي رنګ لري. کله چې تودوخه ورکړو هغه آبي رنګ هم د اوبو له موجودیت له کبله دی چې کله تودوخه ورکړو هغه اوبه یې سره کم کړي تبخیرېږي او په سپین رنګ باندې بدلیږي. نو دو ته موږ تاسو مایع په جامد کې مخلوط وایي، په دې معنا چې مایع ماده په جامد کې حل شوې ده. پنځم ډول چې دی ګرانو زده کوونکو هغه مایع په مایع کې مخلوط دی. یعنی څه معنا چې یوه مایع ماده په بله مایع کې سره کم شوې، حل شوې او یا هم مخلوط شوې ده. یو ښه مثال چې دی ګرانو شاګردانو هغه الکول په اوبو کې دي. خپل الکول هم په مایع حالت پیدا کی او به هم په مایع حالت. کله چې دوی سره ګډ شي یا مخلوط سره وکړه نو د دوی هغه مخلوط ته مایع په مایع کې مخلوط او یا هم محلول ورته ویلی شو. شپږم ډول دی ګرانو زده کوونکو هغه مایع په ګاز کې دی. څه معنا چې یوه مایع راغلې ده په ګاز کې حل شوې ده. همدغو ته موږ تاسو مایع په ګاز کې وایو، لکه غبارونه یا هم لکه د اوبو څاڅکي په هوا. کله چې باران ووري د خپله مایع ده او هوا خپله سره کم ته ګاز ده. دوی مخلوط ته شی وایي مایع په ګاز کې مخلوط ویلی شو. مطلب دا شی ده چې مایع ماده په څه کې حل شوې ده؟ په ګاز کې حل شوې ده. هم دوی هغه مخلوط ته موږ تاسو مایع په ګاز کې مخلوط وایو. اووم ډول چې دی ګرانو زده کوونکو ګاز په جامد کې دی. له نامه څخه هم معلومیږي چې ګازي ماده راغلې ده په جامد کې سره کم شوې ده، حل شوې ده او د دوی مخلوط ته ګاز په جامد کې مخلوط موږ تاسو ویلی شو. ښه مثال چې دی هغه هایدروجن پلاتین کې دی. هایدروجن چې دی ګرانو زده کوونکو هغه خپله ګاز دی او پلاتین کې چې حل شوی خپله پلاتین شی دی جامد دی. نو د دوی مخلوط ته ګاز په جامد کې مخلوط ویلی شو، ځکه چې هایدروجن خپله په ګاز حالت پیدا کی او پلاتین چې دی هغه په جامد. نو د دوی دواړه مخلوط ته د ګاز په جامد کې مخلوط او یا هم محلول ویلی شو. اتم ډول چې دی ګرانو زده کوونکو هغه چې دی ګاز په مایع کې دی. یعنی څه معنا چې یوه ګازي ماده راغلې په مایع کې حل شوې او یا هم ورسره یوځای شوې مخلوط یې کړی ده. نو د دوی هغه مخلوط یا یوځایوال ته موږ تاسو ګاز په مایع کې مخلوط او یا هم محلول ورته ویلی شو. یو ښه مثال چې دی هغه څه شی دی؟ هغه ګاز لرونکي نوشابې دي. موږ تاسو بازارونو کې لیدلي دي کله چې موږ تاسو یوه نوشابه اخلو، کله چې سر خلاصوو نو له هغه څخه یو ګاز وځي. هغه ګاز چې دی هغه د کاربن ډای اکساید ګاز دی چې په مایع کې حل شوی. نو د دوی مجموعي مخلوط ته موږ تاسو ګاز مایع کې وایو. او آخري یا نهم ډول چې دی ګرانو زده کوونکو ګاز په ګاز کې ده. یعنی د څو ګازونو د دو او یا هم د څو ګازونو یوځایوالي ته موږ تاسو د ګاز په ګاز کې مخلوط وایو. یو ښه مثال چې دی ګرانو زده کوونکو هوا ده. په هوا کې د نایتروجن ګاز شته دی، د اکسیجن ګاز شته دی، کاربن ډای اکساید شته دی، د اوبو بخارونه ګازونه پکې شته دي. نو دوی مجموعاً یو مخلوط جوړ کړی دی چې موږ تاسو هغو ته اتمسفیر هم ویلی شو.
نو همدغه ته موږ تاسو د ګاز په ګاز کې مخلوط ویلی شو ځکه چې دواړه یا ټولې ګازي مادې د یو له بل سره ځای شوي دي او مجموعاً یو مخلوط رامنځته کړی چې همدغه ته موږ تاسو ګاز په ګاز کې مخلوط ویلی شو. نو وروسته له دې څخه ګران زده کوونکو تاسو کولی شئ چې د مخلوطونو ډولونه تاسو وکولی شئ تشریح کړئ چې موږ تاسو ولوستل چې په 9 ډوله دي. سره له مثالونو څخه تاسو باید دغه مخلوط ډولونه چې په 9 ډوله دي او سره له مثال څخه باید په یاد وي. او ګران زده کوونکو تاسو کوشش وکړه چې دغه درس کله درکوم هغه په همغه ورځ یا په همغه ساعت باندې یو ځل خپل ځان سره تکرار کړئ ځکه تکرار چې دی دا ډېره فایده لري. نو زه چې هره برنامه تاسو ته درکوم تاسو کوشش وکړئ وروسته د برنامې د خلاصولو څخه هغه درس سره کم کړئ له ځان سره تکرار کړئ او وروسته بیا له تکرارولو څخه بیا یا یو ساعت او یا هم وروسته بیا هم هغه تکرار کړئ تر څو هغه هم ښه زده شي. د مخلوط ډولونه موږ تاسو خو د فیزیک له نظره ولوستل چې مخلوطونه په 9 ډوله دي چې په ګاز کې جامد په جامع ټول ولوستل. بل چې دی د مخلوط ډولونه د ګران دوستانو مخلوط معمولا په 2 ډوله دی یا متجانس مخلوطونه دي او بل چې دی غیر متجانس مخلوطونه دي. متجانس کوم مخلوط ته وایي هغه مخلوطونه دي چې د دغه مخلوط په ټولو برخو کې هغه خواص سره کم وي یو شان وي. یعنی په دې معنا چې په هغه ټولو نقطو کې د مخلوط چې رامنځته شوی دی د هغو کیمیاوي او فیزیکي خواص په ټولو برخو کې سره کم وي یو شان فرق ونه لري. همدغه ته موږ تاسو محلول هم ویلی شو. متجانس مخلوط ته ګران زده کوونکو موږ تاسو شی ویلو محلول هم ویلی شو. یعنی دا په دې معنا چې موږ تاسو یو مخلوط جوړوو متجانس مخلوط به داسې مخلوط وي چې د هغو فیزیکي او کیمیاوي خواص سره کم وي په ټولو برخو کې یو شان وي. د متجانس مخلوط یو ښه مثال دی ګران زده کوونکو تاسو دقت وکړئ هغه چې دی موږ تاسو هره ورځ په کورونو کې له بورې او چای څخه ګټه اخلو او یا هم بوره مالګه چې اوبو کې حل کړو. که چیرې موږ تاسو یو ګیلاس راواخلو په دوی کې اوبه او یا هم چای وي که په دوی کې یو مشخص مقدار بوره او یا هم مالګه ور واچوو په دوی کې حلیږي. دا په دوی کې داسې حلیږي چې دغه د بورې خوند په دغه چي کې په ټولو برخو کې سره کم دی په یو شان باندې خپریږي. یعنی په دو معنا چې د دو بورې خوند د دغه چی یا د اوبو په ټولو نقطو کې سره کم دی یو شان دی. نو ځکه موږ تاسو متجانس مخلوط ته محلول هم ویلی شو. شی ورته ویلی شو محلول او یا هم سولوشن هم ورته ویلی شو. انګلیسي کلمه شی د ګران دوستانو محلول ته موږ تاسو سولوشن هم ویلی شو. نو متجانس مخلوط ته ځکه محلول ویلی شو چې کله موږ تاسو یا ماده را اخلو په اوبو کې حلوو د دغه منحله ماده یا شیان چې په دغه بل شي کې حل کړي په محلل کې د هغو خاصیت په ټولو برخو کې سره کم دی باید یو شان وي. یو ښه مثال چې دی هغه د مالګې او یا هم د بورې حل کېدل په اوبو کې دی چې همغه ته موږ تاسو محلول هم ویلی شو. یعنې دا په دو معنا د بورې خوند د دغه چي په ټولو نقطو کې سره کم دی د اوبو په یو شان باندې تقسیم شوی باید کم و زیات نه وي. نو ځکه موږ تاسو وایو چې ټول فیزیکي او کیمیاوي خواص یو شان وي او همدغه مخلوط ته موږ تاسو محلول او یا هم سولوشن هم ویلی شو. دو ته موږ تاسو متجانس مخلوط وایو. بل چې د ګران زده کوونکو هغه غیر متجانس مخلوط دی. غیر متجانس کوم مخلوط ته وایي؟ هغه مخلوط ته وایي چې د هغو فیزیکي او کیمیاوي خواص په ټولو نقطو کې سره کم وي یو شان نه وي. یعنې داسې که موږ تاسو مخلوط غواړو جوړ کړو مخلوط به داسې رامنځته کیږي چې د هغو مواد چې موږ تاسو مخلوط کړي دي په ټولو برخو کې یو شان خواص ونه لري. یو ښه مثال چې دی هغه د کشمش او نخودو مثال دی. که موږ تاسو کشمش او نخود راواخلو یو له بل سره ګډ کړو مخلوط رامنځته کیږي خو غیر متجانس مخلوط. یعنې په دې معنا چې هغه د نخودو او د کشمش مقدار په ټولو برخو کې یو شان نه دی. په یوه برخه کې کیدای شي نخود زیات وي بله برخه کیدای شي کشمش زیات وي. یعنې په هغه مساوي ډول باندې هغه د کشمش او نخودو مقدار په ټولو برخو کې یو شان نه دی فرق کوي. نو ځکه د دوی خواص هم فرق کوي. نو په همدې خاطر ورته موږ تاسو غیر متجانس مخلوط وایي. په متجانس او غیر متجانس مخلوط ګران دوستانو تاسو باید دوه ټکي په نظر کې ولرئ چې په متجانس مخلوط کې دائما چې کله موږ تاسو
مواد سره مخلوط کوو د هغه موادو خواص په ټولو برخو کې سره کوم وي یو ډول تقسیم شوي وي چې هغوی ته موږ تاسو متجانس محلول هم وایو. دغه متجانس محلول ته خپله محلول هم وایو او غیر متجانس مخلوط هغه مخلوط دی چې هغه داسې رامنځته شوی وي چې په ټولو برخو کې خواص یو شان نه وي. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه د موږ تاسو شپږمه برنامه د یوم ټولګي اړونده موضوعات موږ تاسو ولوستل. تاسو کوشش وکړه چې په طبیعت کې د همدغه موضوع چې موږ تاسو نن ولوسته چې هغه د مخلوطونو او د مخلوطونو ډولونه وو مثالونه پیدا کړه. یعنې د هغه په طبیعت کې داسې مثالونه پیدا کړه چې د متجانس او غیر متجانس مخلوطونو هغه خواص پکې تطبیق شي او همدارنګه موږ تاسو د فیزیک له نظره د مخلوط ډولونه اول چې 9 ډوله وو تاسو کوشش وکړئ هغه د 9 ډوله مخلوطونو هغه مثالونه چې موږ تاسو په کتاب کې ولوستل بغیر له هغو څخه په طبیعت کې نور مثالونه هم ورته پیدا کړه. تر بلې برنامې پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.